مریضی اصل کې ټولې درې دي ښا دا نورې دغه دي علامات دي ټولې مریضی چې راغونډه کې نو درې تی جوړي یو داسې مریضی ده چې د خشکۍ نه پیدا کیږي دویم داسې مریضی ده چې ګرمۍ نه پیدا کیږي دریم داسې مریضی ده چې بدن کې رطوبات زیات شي کنه نو دا غې نه پیدا کیږي دا د نیر نشي دا بدن درې واړو شیونو ته ضرورت لري خشکۍ تم ضرورت لري دی خشکۍ کې دا کار دی دا علاج د لوندوالي کوي رطوبات کمای بدن کې چې رطوبات ډیر شي الله ورته بل اټم برابر کړي خشکی هغه ورته مخامخ شي هوا غیر کم کی خو چې خشکی د خپل حد نه زیات شي نو هم نقصان کوي نو داسې ګرمۍ ته انسان ضرورت لري خو چې ګرمي زیات شي نو هم نقصان کوي که کم شي هم نقصان کوي نو د انسان بدن ته چې خشکی ورکای نو دا زړه د زړه کار خو یو دغه د چې ګورای دویم د زړه کار بدن ته خشکی ورکول د انسان وجود ته چې ګرمي ورکای هغه جګر نه یینا انسان بدن ته چې رطوبات ورکای هغه ته دماغ وای نو مریضی چې پیخي کې اول بدا معلومه چې دا د خشکۍ نه ده کدا د ګرمۍ نه ده او کدا چې دینو د لوندوالي په وجه مثلا زکام والی نو زکام درې قسمه ده ها یو د خشکۍ والا زکام یو د ګرمۍ والا او یو د یخنۍ والا د خشکۍ والا زکام دی چې پزه دی بند دی او بت نه روانيږي سوځيږي هم نه او بدازه د کلک بندي دا د خشکۍ دی د ګرمۍ زکام دسی چې ته دا پزه پاکې نه سوځي پته ولګېدل چې دا د ګرمۍ دی د لوندوالي والا زکام دسی چې همدا سي رواني دا د لوندوالي والا نو چې فرضاً زکام وهله او د لوندوالي والا زکام لاړ بشي او زبردست کباب به وخوري ټیک ټاک بشي خو تک ګرمۍ والا زکام او کباب دی وخړ نورم زیاتای خشکۍ والا زکام او ته علاج کول غواړي نو تروی او مستو ته بکار وي حالانکه زکام تخینه دي خو چې دا د خشکۍ نظام دی خشکی ډیره ده لوندواله پر خوشی که چې پزه د خلاص شي نو دا اصل کې مریضۍ درې قسم دي ها او د دې دریو اندامونو کار دی بیا هر مریضي خشکی ده یا ګرمي ده یا لوندواله د یوې وینه 50 علامات ښکاره کیږي مثلا د چا مریضي د رطوبات په وجه نو یو علامه دا د چې حافظه به د سړی خراب دویم علامه دا ده چې سینه کې به بلغم دی ټوخیږي به ډېر دریم علامه دا ده چې زکام به ډېر وي هر وخت به پزه روان څلورم علامه دا د خوله کې به لاړې ډېرې چې ویده شم د خولې نه به لاړې پیږي سترګو نه به اوښکې م ډېرې شي بله علامه دا د ملا به خوږېږي زنګنونه به خوږېږي دی چې پورته کېږي دی وایي که زه چا ګنډلی یم مزل نشي کولی کله کله ورته بیا شوګر هم پیښ شي شکر چې ورته وایي خېټه هم خرابېږي نه دا جدا جدا مریضۍ نه دي دا یوه مریضي د خدای علامات
نو دا مونږ او تاسو خو پیګو نه چې ملام خوږي ولا ملام خوږي بل سړی ورته وایي هګۍ به واچي سودانې هګۍ شودو کې او بیا اخو نورم رطوبت زیاتې د الله باندې ته به داسې شی خورې چې دا بدن کې د زیاتي اوبه جمع شوي دي چې دا را کمې شي نو چې هغه د استعمال کو بدن کې د اوبه کمې شي حافظه سمه د خولې لاړې کمې د ملا درد ښه زنګرونه ښه بدن به دې کلاو شي داسې وجود کې چې ګرمي ډېره شي غصه سړی ته ډېره ورځي تور زیړی شي تور زیړی د دې نه جوړېږي دانې پې راخېږي خارښ پې شروع شي ګرمه کې پې راوخېږي سترګې سوځېږي غوږونه سوځېږي خېټه کې تاو راځي تاو تاویږي را تاویږي دی و یاره په خېټه کې مې تاو د پښو دا تلی چې دي دا بیخ دا سوځېږي کله پې خټه مږي او کله پې نکریزي مږي او کله څه شي نو دا جدا جدا مریضۍ نه دي دا یو مریضي ده خدای علامات دي داسې بدن کې د خشکي پیدا شي په سر به د هر وخت درد سر به دې پخه کوي سر به دې وځي ګیره به دې وځي ډوډۍ به دې زړه ته نه کېږي لاسونه او پښې چې دي ستا بار وخت یخي پښو باندې پښې ږدنو دردونه به کوي خو یخي به داسې د ګوتو دا بندونه به دردونه کوي دا ګوتې بندونه به دردونه کوي خوله به دې وچه وچه کېږي نو دا ټول علامات د دې دي چې بدن کې د خشکي زیات نو دا درې اندامونه چې دي مازغه دماغ دوه کاره کوي بدن ته لوندوالی راولي خو چې د حد نه زیات شي بې وباسي جگر بدن ته ګرمایش راولي چې د حد نه زیات شي بې وباسي زړه بدن ته خشکي راولي چې د حد نه زیات شي بې وباسي داسې نه ده چې دا زړه او دماغ او جگر خپله دې ډوړۍ ته ځان رسوي دا خپل فوج لري خادمان لري ته چې کپله خوله کې واچې که نه او غاښونه پې شروع کې نو د مزغو خادمان هم راشي د جگر هم راشي د زړه هم راشي او شروع شي او ته خپل شیونه اړي جگر ته ګرمایش اخلي دماغ چې دی هغه د اوبو سره کار دی اوبه پرې راخوشي که خیال یې کړی مونږ او تاسو ډوډۍ وچه په خوله کو بیا لمده شي دماغ کې هلته پیپونه ورو لګوي چې هلکه دا شی لمدول غواړي هغه لمده کې او هغې سره چې دی نو خپل هغه مواد روچتای جگر ته ګرمایش پورته کی زړه ته خشکي پورته کی بوزي بیا داسې د مرۍ کې کندې دي ښه دا مرۍ داسې ډایرکټ پیپ نه ده دې کې خانې دي دا ډوډۍ چې ته وخوري یو خانه کې کوشي هلته لګیا دي او خپل مواد لري او هر یو ته دا شیونه تختۍ راځي بیا کلمو کې هم داسې خانې دي دې باندې شپږ ساعته لګېږي شپږ ساعته کې ته هر یو دا طاقتي شیونه لرې کوي اخره کې فضله پاتې شي نو غټې کلمې ته ورسېږي نو چې غټو کلمې ته دا فضله برابر شي بس دلته چې دی نو د دماغو خادمان دي هغه دماغو ته خبر ورکړي چې شی بیکاره شه نور طاقت ماقت پکې نشته مهرباني وکړه زړه ته خبر ورکړه چې دا شی نور لرې کړي نو هغه زړه ته خبر ورکړي چې زړه ته وایي فیصله وکړه چې دا لرې کړي دا سړی بس زړه فیصله وکړي نو سړی وایي یاره دلته اودسماتې ځای خو نشته نو دته څه پته ده چې اوس د اودسماتې ضرورت دی دا خو پټې خبرې دي معجزاتو خبرې دي نو هغه چې دی هلته زړه نه فیصله راغلي نو دی روان شي چې څوک لیټرین کي نو د زړه فیصلې بیا تیزې شي یاره ده کې دا کار دی چې دی دننه شي بیا روزي نه یو ساعت روزه که نه داسې کار کوي ښه دا د خدای نظام دی نو دا درې واړه شیونه جمع کویم خو چې کله بیا زیاتي شي بیا وباسي نو چې کله مازغه کمزوري شي دی را جمع کوي خو ویستلی نه شي
نو کار خراب شي. جگر چې کمزور شي ګرمایش را جمع کوي خو به کمولې نشي. زړه خشکی را جمع کوي به کمولې نشي. نو چې کله د خپل حد نه زیات شو انسان مریضیږي. او دا کار ولې کېږي؟ انسان د فطرت خداوندی خلاف کار کوي. دی چې کړایانو ته ونخلي نو هر وخت کړایان خوري، هلکه کله یخ خوره کله ګرم خوره. دی یو ته ونخلي، شربتو ته چې ونخلي نو یوازې شربت چکي. او که موږ فطرتي کار وکړو، الله نظام داسې جوړ کړی 4 موسمه دا دې لپاره چې د انسان دا وجود خراب نشي. دیو جن ابراهیم علیہ السلام فرمایي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چې ځان مریض کم الله شفا راکړي. د سینوي وَإِذَا أَمْرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ، چې ما مریض کې نو ماته نوې ځان چې مریض کم. دا مریضي د انسان خپل غلطي ده. الله د انسان وجود کې نظام داسې جوړ کړي چې د پاغه فطرت الهی باندې لاړ شي د نه مریض کېږي. خدای د سترګو په شاو خوراک کوي، څوک ورته امونه راوړي ګرم دي، یاره وبخوري او هم به وخوري. هغې نه چې فارغ شي وروسته ورته کړی هغه م وخوري، وروسته ورته غوښه راوړي هغه م وخوري. نو چې ګرم خوراکونه یې کړل د جګر نه کار خراب شي، ګرمایش پرې زیات شي نو کمزوری شي، بې اوباسي نه، نو هغې نه تور زیړی او زیړ زیړی او دا شی نه جوړ شي، نو سړی مریض شي. ښه ٹھیک ہے.